موبایل له مصرف څخه هم لږ دی. تېره ورځ یې کور ته تللی وم. د بچیانو حالت چې مې ورته ولید، زړه مې پرې خوږ شو. خو بیا خو پوهېږي چې څرنګ سړی دی. که چېرې د پیسو ورکولو نوم مې هم اخیستی وی، نو له کور څخه یې شړلم. خو که رښتیا درته ووایم، زړه مې پرې ډېر وسوځېد. غوښتل مې څو افغانۍ ورکړم چې خپلو بچیانو ته پرې څه واخلي، خو جرات مې ونه کړ. ناصر خپل سګرټ په خاکستردانۍ کې وپوښل او مړ یې کړ. له یوه ځنډ وروسته یې وویل: زه یې هم ښه پېژنم، هغه نه بدلیږي. تل چې یې وینې د اصولو خبرې به درته کوي. کله کله خبرې یې درته داسې ښکاره شي چې ته به وایې چې لیونی دی. یوه شېبه بیا غلی شو، لکه په کوم څه چې فکر کوي، او بیا یې وویل: هغه وایي چې د رشوت ورکول او اخیستل داسې دي لکه غلا چې وي. هغه داسې دی لکه له دې نړۍ نه چې له سره ناخبره وي. په دې زمانه کې چې چاته پیسې ورنه کړي، خبرې در سره نه کوي، او بیا د کار کولو تمه خو ترې هېڅ مه کوه. سر یې وښوراو او په خندا شو، لکه دا کار چې ورته لویه مسخره ښکاره شوې وي. کله کله زه له ځان سره فکر کوم چې پوهه هم دوه ډوله وي. یو هغه پوهه چې کتابي ده او په عملي نړۍ کې د هېڅ په درد نه خوري، او بل د ژوند کولو پوهه ده چې په کتابونو کې نشته. خلک یې باید له عملي ژوند څخه زده کړي. دوی همدا خبرې کولې چې د دفتر دروازه پرانیستل شوه. یو سړی دفتر ته راننوت چې زړه خړه درویشي او سپین یې خنقاق چې اوس یې خپل سپینوالی له لاسه ورکړی و، په ځان و، په پښو یې زاړه بوټان و، او په لاس کې یې یوه دوسیه وه چې له منځ څخه یې د ډېرو کاغذونو څوکې راوتلې وې. په لیدو سره یې ناصر غلی شو او د سمې سره سم له خپل ځایه ودرېد. مسکا شو او ویې ویل: جمیل جانه، راځه، عمر دې ډېر دی، همدا ستا خبرې مو کولې. جمیل له دوی سره روغبړ وکړ، په یوه کاوچ کې کېناست او دوسیه یې د چای پر میز کېښووله. ناصر د میز پر سر یوه پرته بټنه کېمنډله او لږه شېبه وروسته په دروازه کې یو هلک راڅرګند شو. ناصر ورته وویل چې جمیل ته چای راوړي. سر یې وښوراو او له کوټې بېرته ووت. جمیل په داسې حال کې چې سر یې ګراوه ناصر ته وویل: یو څو ورځې مخکې خبر شوم چې نوی دفتر دې جوړ کړی. زړه مې و چې راشم، خو هېڅ وخت مې نه درلود. نن مې وویل چې کور ته له تلو مخکې ستا په دفتر کې تم شم او بیا ولاړ شم. ښه، مخکې دې ویل چې زما په اړه مو څه خبرې کولې؟ ناصر سمې ته وکتل، مسکی شو او بیا یې جمیل ته ځواب ورکړ: وروره، موږ به څه ووایو؟ اوس دې وخت ته وګوره، د ماښام 6 بجې دي او ته اوس کور ته روان. نو ټول مامورین 2 ساعته کېږي چې خپلو کورونو ته تللي دي. موږ همدا ویل چې ته څومره زیار باسې، خو هېڅ ځای نه نیسي. جمیل په لوړ غږ وخندل، ها ها، او د سر په ښورولو سره یې د ناصر نظر رد کړ. ځای نه نیسي؟ ځای ولې نه نیسي؟ هغه دوسیه چې مخکې یې پرته وه راواخیسته او همدا شان په خندا یې وویل: دا وګوره، زموږ د وزارت ډېری کارونه به د دې قانون په رڼا کې کېږي. یو څو ورځې نور هم کار ورته اړتیا لري، او وروسته له هغې نه یې وزیر صاحب ته ښایم. که چیرې هغه یې منظور کړي، نو بله ورځ به د وزیرانو غونډې ته ولاړ شي او بیا به ولسي جرګې ته ولاړ شي. که له هغې ځایه هم پاس شو، نو بیا دا قانون نافذ شو، او زموږ د وزارت اوس خو لا څه چې په راتلونکي کې به هم د دې په رڼا کې کار کوي. د دې ټولې پروژې مشري ماته وزیر صاحب راکړې وه. له ویاړه ډکه مسکا یې وکړه او ادامه یې ورکړه: دا زما لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده. ما د دې لپاره څو شپې شوګیر کړی دی او ډېر زیات کتابونه او د نورو هېوادونو قوانین مې لوستي دي. ناصر او سمې یو بل ته وکتل، لکه پوهېدلي چې هېڅ نه وي چې جمیل څه وویل. بیا سمې له جمیل څخه په داسې لهجه چې حیرانتیا پکې څرګنده وه وپوښتل: نو په دې کې ستا څه ګټه ده؟ د دې خبرې اغېز په جمیل داسې وه لکه د برېښنا ټکان چې یې خوړلی وي. خندا یې په شونډو وچه شوه او وریځې یې رانږدې شوې. زما څه ګټه ده؟ ناصر ته یې مخ واړوه، داسې یې ورته وکتل لکه ورته وایي چې سمې خپل اعصاب له لاسه ورکړي دي. بېرته یې سمې ته وکتل: زما څه ګټه ده؟ زما خو لا څه چې آن ستا پکې ګټه ده، د ټول افغانستان د خلکو پکې ګټه ده.
وروره ته هم عجیب سړی یې، دومره بې عقله خو هم نه یې چې زما دا ټوله لاسته راوړنه درته هسې چټیات ښکاره شي. په دې مهال کې د دفتر دروازه پرانیستل شوه او هماغه هلک د چای له پتنوس سره راننوت. هلک چای د جمیل په مخ کې کېښود، چای یې واچوه او لاړ. ناصر وویل: جمیله وروره، په قهر کېږه مه، لږ چای وڅښه. جمیل لکه ډېر چې مایوسه شوی وي مځکې ته وکتل او په ټیټ غږ یې وویل: خو ته وینې چې داسې خبرې کوي چې ماشوم به یې هم وي. ناصر بیا وویل: د جمیل دا مطلب نه و چې ګوندې دا ته چې څه کوې ښه کار نه دی. د هغه دا مطلب دی چې وګوره څومره ډېر کار کوي، څومره زیار باسي او د میاشتې په پای کې یوازې 15,000 افغانۍ معاش درکوي. جمیل بیرته سر پورته کړ او ویې ویل: زه پوهېږم چې په 15,000 افغانۍ ګزاره کول ډېر ګران دي، خو له ما څخه نور هم تکړه تکړه خلک دي چې په همدې معاش ګزاره کوي. خدای به یوه ورځ زموږ د ټولو حالت ښه کړي، او دا کوم کار چې زه پرې لګیا یم همدا یې لار ده. یوه شېبه ټول غلي کېناستل او بیا جمیل خپل ساعت ته وکتل. له ځایه پاڅېد، خپله دوسیه یې راواخیسته او ویې ویل: زه ځم، کور مې لرې دی او بیا ناوخته کېږي. د ناصر او سمې سره یې د خدای پاماني وکړه او له دفتر څخه ووت. ناصر پوهېده چې له جمیل سره پیسې نشته چې ټکسي پرې ونیسي، نو تر یوه ځایه به په پښو ځي او بیا وروسته له هغې به په ښاري بس کې سفر کوي. خو د دې جرات یې ونه کړ چې ورته ست وکړي چې موټر کې یې ورسوي. یو څو دقیقې وروسته چې جمیل وتلی و او دروازه بیرته پورې شوې وه، ناصر په ټیټ غږ له ځان سره وویل: څومره هوښیار دی، خو څومره بې عقله دی.